أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لام را تلك آيات الكتاب المبين. الف لام را دا د هغه کتاب آیاتونه دي چې خپل مدعا ښکارا روښانه بیانوي. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. مونږ هغه نازل کړی دی قرآن مو ګرځولی دی په عربي ژبه کې تر څو چې تاسې عرب پر هغه باندې په ښه شان پوه شئ. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. اے محمد صلی الله علیه وسلم مونږ دا قرآن تاته وحی کړی دی په ډیر ښه اسلوب سره پیښې او حقایق درته بیانو کنه مخکې له دې خو له دې شیانو نه بیخي بې خبره وي. قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. دا د هغه وخت یادونه ده چې کله یوسف علی السلام خپل پلار ته وویل پلار جانه ما خوب لیدلی دی چې 11 ستوري دي او لمر او سپوږمۍ ده او هغوی ماته سجده کوي. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. په جواب کې د هغه پلار وویل زوی کیا دا خوب د خپل ورونو ته مه وایه که نن هغوی به ستا د ربړولو په هڅه کې شي. حقیقت دا دی چې شیطان د انسان ښکاره دښمن دی. كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. او همداسې به وي لکه څنګه چې تا په خوب کې لیدلی دي چې ستا رب تا د خپل کار لپاره وټاکي او تا ته به د خوبونو او حوادثو تعبیر در زده کړي او پر تا او د یعقوب علیه السلام پر ټبر باندې به خپل نعمت په همغه شان پوره کړي لکه څنګه چې له دې نه مخکې ستا په مشرانو ابراهیم علیه السلام او اسحاق علیه السلام باندې پوره کړی دی. دا یقیني ده چې ستا رب پوه او د حکمت خاوند دی. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. حقیقت دا دی چې د یوسف علی السلام او د هغو د ورونو په قصه کې د دې پوښتونکو یعنی د حق د پلټونکو لپاره سترې نښانې دي. قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. دا قصه داسې پیل کیږي چې د هغو ورونو په خپل منځ کې سره وویل دا یوسف او د هغه ورور دواړه زموږ پلار ته له موږ ټولو نه زیات ګران دي په داسې حال کې چې موږ یو پوره ټولګی یو. رښتیا خبره دا ده چې زموږ پلار بیخي سربداله شوی دی. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. زه یوسف ووژنئ یا هغه چیرته وغورځوئ تر څو چې ستاسې د پلار پاملرنه یوازې ستاسې لوري ته راواوړي د دې کار له کولو نه وروسته بیرته نیکان شي. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. په دې سره له هغو نه یو ویل یوسف مو وژني
بیا که څه کوئ نو هغه په کومه تیاره څاه کې وغورځوئ. کوم تلونکی راتلونکی کاروان به یې راوباسي. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. هغوی له دې تړون نه وروسته خپل پلار ته ورغلل. ویې ویل پلار جان څه خبره ده چې ته د یوسف په باب پر موږ باندې اعتماد نه کوې؟ په داسې حال کې چې موږ خو د هغه رښتیاني خواخوږي یو. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. سبا هغه له موږ سره ولېږه، یو څه میوه دانه به وخوري او لوبې او ساتیري به هم وکړي. موږ د هغه د ساتنې څارنې لپاره موجود یو. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. پلار وویل ستاسو لخوا د هغه بیول پر ما ګران تمامي. یو زه ویریږم چې چېرته لیوه ونه خوري او تاسو به ورڅخه په غفلت کې یاست. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. هغه ځواب ورکړ چې زموږ په موجودیت کې لیوه خوري په داسې حال کې چې موږ یو قوي ډله یو نو بیا خو به موږ ډېر زیانکار یو. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. په دغه شان ټینګار کولو سره چې کله هغه له ځان سره بوت او هغوی وپتیاله چې هغه په یو تیاره څاه کې واچوي نو موږ یوسف ته وحی وکړه چې یو وخت به راشي چې ته به دوی ته دغه حرکت ور په زړه کړي. دوی د خپل کار له نتایجو نه ناخبره دي. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. ماښام هغوی په ژړا انګولا خپل پلار ته راغلل او ویې ویل پلار جانه. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. موږ د ځغلېدو په مسابقه بوخت او یوسف مو د خپلو اسبابونو څنګ ته پریښی و چې په دې ترڅ کې لیوه راغی هغه یې وخوړ. ته به زموږ په خبره باور ونه کړې که موږ رښتینې هم اوسو. جاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. او هغوی د یوسف کمیس د دروغو په وینه لړلی له ځانه سره راوړی و. د دې په اورېدلو د هغو پلار وویل بلکې ستاسې نفس ستاسې لپاره یو لوی کار اسانه کړه. ښه نو صبر به وکړم او په ښه شان به یې وکړم. کومه خبره چې تاسې غوټه کوئ پر هغې باندې له همغه الله نه مرسته غوښتل کېدی شي. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. هاخوا یو کاروان راغی او هغه خپل سقاو د اوبو راوړلو لپاره ولید. سقاو چې په څاه کې ډوله وغورځوله نو د یوسف په لیدلو یې نارې کړې مبارک دی وي دلته خو یو هلک دی. هغو خلکو هغه د تجارت مال وګاڼه پټې کړ. په داسې حال کې څه چې هغوی کول خدای پرې خبر. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. په پای کې هغوی هغه په لګوندې بیه د 2 درهمو په بدل کې خرڅ کړ او هغوی د هغه د بیې په موضوع کې دومره زیات هیلهمن نه و. قال الذي اشتراه من
مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. د مصر کوم سړي چې هغه واخیست هغه خپل میرمنې ته وویل دای په ښه شان ساته لري نه ده چې دای زموږ لپاره ګټور ثابت شي یا موږ دای په زوی ولې ونیسو. په دې ډول موږ د یوسف لپاره په هغه ځمکه کې د ټینګښت زمینه برابره کړه او په چارو باندې د پوهېدو او د خوبونو د تعبیر د ورزده کولو انتظام وکړ. الله خپل کار کوي او زیاتره خلک نه پوهیږي. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. او کله چې هغه پوره ځوانۍ ته ورسید نو موږ هغه ته د فیصلې قوت او علم ورک. په دغه ډول موږ نیکانو ته مکافات ورکو. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. د کومې ښځې په کور کې چې هغه وو هغې خپل ځان ته د هغه توجه جلبوله او یوه ورځ ورونه وتړله ویې ویل چې راشه. یوسف وویل پناه په خدای زما رب خو ماته ښه منزلت راکړی او زه دا کار وکړم. داسې ظالمان هیڅکله بری نشي موندلی. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هغه د هغه خواته ورمخکې شوه او یوسف په هم د هغې لوري ته ورمخکې شوی وای که د خپل رب دلیل یې نه وای لیدلی. داسې وشول تر څو چې موږ له هغه نه بدي او بې حیایي ایسته کړو. په حقیقت کې هغه زموږ له غوره کړی شوو بندګانو څخه و. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. په پای کې یوسف او هغې وړاندې وروسته د دروازې خواته منډه کړه او هغې د شا له خوا د یوسف کمیس په راکشولو سره څیرې کړ. په دروازه کې دواړو د هغې میړه موجود ومونده. د هغه په لیدلو سره ښځې وویل د هغه چا څه سزا ده چې ستا کورنۍ ته خراب نیت ولري. له دې پرته بله څه سزا کېدلی شي چې بندي کړی شي یا سخت عذاب ورکړی شي. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. یوسف وویل دې زما د جلبولو هڅه کوله. د هغې ښځې له خپل ټبر نه یو چا د نښې بېلګې شاهدي وړاندې کړه چې که د یوسف کمیس د مخې نه شلېدلی وي نو ښځه رښتینې ده او دی دروغجن. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. او که د هغه کمیس د شا له لوري شلېدلی وي نو ښځه دروغجنه ده او دی رښتونی. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. کله چې میړه ولیدل چې د یوسف کمیس د شا له لوري شلېدلی دی نو ویې ویل دا ستاسې ښځو مکرونه دي په رښتیا چې ستاسې چلونه د حد نه زیات دي. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. یوسف
لدې خبرې نه تیر شه او ای ښځې ته د خپلې ګناه بخښنه وغواړه همدا ته په اصل کې ګناهکاره وي. قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. د ښار ښځو په خپلو منځو کې اوازه ګډه کړه چې د عزیز میرمن په خپل زلمی غلام پسې شوې ده مینې ناکراره کړې ده زمونږ په نزد خو هغه په څرګند ډول غلط کار کوي. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. غي چې د هغو دغه مکر ډکه خبره واورېدې نو په هغو پسې استاد واستو او د هغو لپاره د تکیه کولو مجلس جوړ کړ او په میلمستیا کې د هر یوې په وړاندې یو چاړو کې خوده. بیا په هغه وخت کې چې کله هغوی میوې پرې کولې خوړلې هغه یوسف ته وویل چې د هغو مخې ته راوځه. کله چې د هغو ښځو نظر پر هغه باندې ولګید نو هغوی هکې پکې پاتې شوې او خپل لاسونه یې غوڅ کړل او غیر اختیاري وویل پاک دی الله دا سړی خو بشر نه دی دی خو کومه لویه پرښتې ده. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. د عزیز میرمنې وویل وګورئ دا د هغه څوک چې د هغه په باب تاسو په ما پورې خبرې کولې بېشکه چې ما د د جلبولو هڅه کړې وه خدای وژغورل شو کدای زما ویناو نه مني نو بندي او ډیر ذلیل او خوار بکړای شي. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. یوسف ویل ای زما ربه د دې په نسبت باندې کېدل ماته خدي چې زه هغه کار وکړم چې دا خلک لمانه غواړي او کته د هغو د سیسې لمانه دفع نکړي نو زه به د هغو په دام کې ونه خلم او په ناپوهانو کې به شامل اوسم. استجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. د هغه رب د هغه دعا قبول کړه او د هغو ښځو چلونه ورڅخه دفع کړل بېشکه همغه دی چې د هر چا اوري او په هر څه پوهیږي. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. بیا هغو ته دا فکر ورغی چې د یوې مودې لپاره هغه بندي کړي په داسې حال کې چې هغوی د هغه د پاکلمنۍ او په خپله د خپلو میرمنو د ناوړه چلند څرګندې نښانې لیدلې وي. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. بندیخانی ته دوه نور غلامان هم له هغه سره ننوتل. یوه ورځ له هغو نه یو تن هغه ته وویل ما په خوب کې لیدلی دي چې زه انګور د شراب لپاره زبېښم. بل وویل ما ولیدل چې زما پر سر باندې ډوډۍ ایښي دي او مرغان یې خوري. دواړو وویل موږ ته د دې تعبیر وکړه موږ وینو چې ته یو ښه سړی یې. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي
إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. یوسف ویل دلته چې کوم خواړه تاسو ته درکول کیږي د هغو راتګ نه مخکې به زه تاسو ته د دې خوبونو تعبیر وکړم. دا علم له هغو علمونو نه دی چې زما رب ماته راکړی دی. واقعیت دا دی چې ما د هغو خلکو تګلاره پریښې ده چې په الله باندې ایمان نه راوړي او له آخرت نه منکران دي. اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. د خپل مشرانو ابراهیم علی السلام، اسحاق علی السلام او یعقوب علی السلام تګلاره مې غوړه کړې ده. زمونږ دا کار نه دی چې الله سره څوک شریک وانګیرو. په حقیقت کې دا په مونږ او پر ټولو انسانانو باندې د الله فضل دی چې هغه مونږ خپل ځان پرته د بل چا غلامان نه یو ګرځولي. او زیاتره خلک شکر نه باسي. صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. د زندان ملګرو تاسو په خپل فکر وکړئ چې ډیر بیلابیل معبودان خدي یا هغه یو الله چې پر ټولو باندې برلاسه دی. لا تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. له هغه خدای پرته چې تاسو د چا بندگی کوي هغوی له دې پرته نور هیڅ نه دي چې صرف څو نمونه دي چې تاسو او تاسو پلرونو یې خېدي. الله د هغه لپاره کوم سند نه دی نازل کړی. د فرمانروایی قدرت له الله نه پرته د بل هیڅ چا لپاره نشته. د هغه حکم دی چې په خپل له هغه نه پرته تاسو د بل هیڅ چا بندگی مکوئ. دا د ژوند سمه سیخه لاره ده. خو زیاتره خلک نه پوهیږي. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. د زندان ملګرو ستاسو د خوب تعبیر دا دی چې لتاسو نه یو تن خو به آزاد شي او خپل بادار یعنی د مصر باچا ته شراب ورکړي. پاتې شو دوهم نو هغه به په دارو زړول شي او مرغان به سر په ټنګو ټنګو وخوري. د دې خبرې چې تاسو پوښتنه کوله داسې حکم شوی. قال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. بیا له هغونه چې د چا په باب دا ګمانو چې هغه به خوشی کړای شي هغه ته یوسف وویل چې خپل بادار یعنی د مصر پاچا ته زما یادونه وکړه. خو شیطان هغه داسې په غفلت کې وګرځاو چې هغه خپل بادار یعنی د مصر پاچا ته د هغه ور یادول هیر کړل او یوسف څو کاله په زندان کې پاتې شو. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. یو ورځ باچا وویل ما په خوب کې لیدلې دي چې و چاغې غواوي دي چې و ډنګرې غواوي خوري او د غلي وشنه وږي دي او نور وو وچ. اې درباریانو ما ته د دې خوب تعبیر وخایاست که تاسو د خوبونو په مطلب باندې پوهیږئ.
قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هغوی ویل دا خو ګډ وډ خوبونه دي او موږ د دغه شان خوبونو په مطلب باندې نه پوهیږو. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. له هغو دوه تنو بندیانو څخه چې یو تن له زندان څخه ژغورل شوی و او هغه ته له یوې اوږدې مودې وروسته اوس خبره ورپه زړه شوه. هغه وویل زه تاسې صاحبانو ته د دې معنا درښیم. ما لږ زندان ته یوسف ته ولېږئ. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. غورغه ویل یوسفه ال سره تر پایا ریښتونیه ماته د دې خو مطلب وخایا چې و چاغه غواوی دی و ډنګري غواوی خوري او وشنه وګی دی او وچخای چې زه هو خلکو ته بیرته ستون شم کله د چوغي و پوهیږي. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. یوسف ویل تر او کلونو پورې به تاسې د کروندو کښتونو په کرنه بوخت شئ. په دې دوران کې چې تاسې کوم کښتونه لو کړل له هغو نه صرف لږ غوندې برخه چې تاسې د خوراک لپاره په درد خوري راوباسئ او نور په خپلو وږو کې پرېږدئ. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. بیا به و کلونه ډیر سخت د قحطۍ او وچکالۍ راشي. په هغه زمانه کې به هغه ټول غله وخوړل شي چې تاسې به د هغه وخت لپاره راغونډه کړئ. که څه وسپمیږي نو همغه به وي چې تاسې د تخم لپاره خوندي ساتلی وي. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. له هغه وروسته به یو کال داسې راشي چې په هغه کې به د رحمت په ورښتونو سره د خلکو فریاد واورېدل شي او هغوی به د انګورو او نورو دانو شیره وزبیخي او اوبه به ورڅخه وباسي. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. باچا ویل هغه ماته راولئ. خو کله چې استاد یوسف ته ورغی نو هغه ویل خپل بادار یعنی باچا ته بیرته ورشه او له هغه نه پوښتنه وکړه چې د هغو ښځو څه معامله ده چې خپل لاسونه یې پرې کړي وو. زما رب د هغو له مکارۍ نه ښه خبر دی. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. باچا له هغو ښځو نه پوښتنه وکړه تاسې د هغه وخت څه تجربه لرئ چې د یوسف د مینې جلبولو هڅه مو کړې وه؟ ټولو په یو آواز وویل پاک دی الله، مونږ خو په هغه کې د بدۍ یو بڅری قدر هم ونه موند. د عزیز مېرمنې وویل اوس حق څرګند شوی دی. هغه خو همدا زه وم چې د هغه د مینې د راجلبولو هڅه مې کړې وه. بېشکه چې هغه بیخي ریښتونی دی. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. یوسف ویل دین زما مطلب دا و چې عزیز په دې وپوهیږي چې ما پسې شاه هغه سره خیانت نه وکړی او دا چې څوک چې خیانت کوي الله د هغو چلونه د بری په لاره نه سموي. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء
إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. زه د خپل نفس ښه نه وایم، نفس خو په بدی باندې هڅونکی دی، مګر دا چې په چا باندې زما د رب رحمت وي، بېشکه زما رب ډیر بخښونکی او رحم کوونکی دی. قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. باچا وویل هغه ماته راولئ تر څو چې زه هغه د ځان د خدمت لپاره مخصوص کړم. کله چې یوسف له هغه سره خبرې وکړې نو هغه وویل اوس ته زما په وړاندې قدر او منزلت لري او ستا په امانتدارۍ باندې پوره ډاډینه ده. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. یوسف وویل د هیواد خزانې ماته وسپاره، زه ساتونکی هم یم او عالم هم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. په دې توګه موږ په هغه هیواد کې د یوسف لپاره د حاکمیت لاره اواره کړه. د هغه خوښه و چې په هغه هیواد کې چې چیرته یې غوښتل ځان ته ځای جوړ کړي. موږ خپل رحمت چاته مو چې خوښه شي ور په برخه کوو. د ښو کسانو اجر له موږ سره نه ضایع کیږي. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. او د آخرت اجر د هغو کسانو لپاره ډیر غوره دی چې ایمان راوړي او د خدای له ویرې سره کار کوي. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. د یوسف علی السلام ورونه مصر ته راغلل او د هغه په وړاندې حاضر شول. نو هغه یې وپېژندل خو هغه یې هغه ونه پیژاند. لما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. بیا چې کله هغه د هغو څټه تیار کړله نو د خوځېدو په وخت کې هغه ته وویل خپل مېرانه ورور ماته راولئ. نو ګورئ چې زه په څه شان پیمانه ډکه اړوم او څنګه میلمه پالنه کوم. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. که تاسو هغه رانه ولئ نو له ما سره ستاسو لپاره څه غلن نشته، بلکې تاسو به ماته نږدې هم رانه شئ. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وویل موږ به هڅه وکړو چې پلار د هغه په لیږلو راضي شي او موږ به دا کار هرومرو وکړو. قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. یوسف غلامانو ته اشاره وکړه چې دوی چې د غلی په بدل کې کوم مال ورکړی دی هغه په پټه د دوی په څټو کې کېږدي. دا کار یوسف په دې هیله وکړ چې هغوی به کور ته په رسېدو سره خپل بیرته ورکړی شوی مال وپیژني یا به د دې پیرزوینې احسان سترګې ونیسي او کېدای شي چې بیا راشي. لما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. کله چې هغوی خپل پلار ته ورغلل نو وی ویل پلار په راتلونکي وخت کې موږ ته غلا نه راکوله کیږي، نو ته زموږ ورور له موږ سره ولېږه تر څو چې موږ غله راواخلو رایوړو او د دې ساتنه زموږ په غاړه ده. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
پلار جواب ورکړ آیا زه پر تاسو باندې د په باب هماغه اعتماد وکړم لکه چې لدینه مخکې مې د ورور په باب در باندې کړای دی الله ډیر ښه ساتندوی دی او هغه تر ټولو زیات رحم کوونکی دی لما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. بیا کله چې هغوی خپل څټې پرانیستلې نو ویلیدل چې د هغو مال هم بیرته ورکړای شوی دی دای چې ولیدل هغو ویل پلاره نور موږ څه غواړو ګوره دا زموږ مال هم بیرته راکړای شوی دی نو اوس به موږ ولاړ شو او د خپل کورنۍ لپاره به غله راوړو د خپل ورور ساتنه به هم وکړو او یو وخ بار به نور هم زیات راوړو دغومره غله به په اسانۍ سره زیاته شي. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. د هغو پلار ویل زه به هیڅ کله هغه له تاسو سره ونه لېږم تر څو پورې چې تاسو د الله په نوم له ما سره لوز ونه کړئ چې دی به هرومرو بیرته ماته راولئ مګر دا چې تاسو چیرته محاصره کړای شئ. کله چې هغه ورسره خپل تعهد وکړ نو هغه ویل ګورئ زمون پر دې وینا باندې الله ساتونکی یعنی وکیل او ګواه دی. قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. بیا هغه ویل زما زامنو د مصر پایتخت لیوی دروازې مننه وزي بلکې له بیلو دروازو ورشي خو زه د الله له غوښتنې څخه تاسو نشم ژغورلی د هغه له امر نه پرته د بل هیڅ امر نه چلیږي پر همغه باندې ما توکل کړی دی او هر څوک چې توکل کوي پر همغه دی وکړي. لما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. او پیخه هم دا وشوه چې کله هغوی د خپل پلار له لارښوونې سره سم ښار ته له بیلابیلو دروازو نه ورداخل شول نو د هغه دغه احتیاطي تدبیر د الله د غوښتنې په مقابله کې هیڅ په درد و نشو خوړلی خو صرف د یعقوب علیه السلام په زړه کې چې یوه تلوسه وه د هغې پوره کولو لپاره هغه تر خپلې وسې هڅه وکړه. بېشکه هغه زموږ د ورښودلي علم خاوند و خو زیاتره خلک د موضوع په حقیقت باندې نه پوهېږي. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. دوی چې د یوسف علیه السلام حضور ته ورغلل نو هغه خپل ورور ځان ته بیل وغوښت او ورته وویل چې زه ستا همغه ورور یم چې ورک شوی اوس ته د هغو چارو اندېښنه مه کوه چې دوی کړي دي. لما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. یوسف چې کله د دوی څټې وتړلې نو هغه د خپل سکني ورور په څټه کې خپل جام کېښود
بیا یو आवाज کوونکی نارې کړې ای کاروانیانو تاسې غلي قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون هغوی را وګرځېدل پوښتنه یې وکړه ستاسې څه شی ورک شو قالوا نفقد طواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم د باچا نوکرانو وویل موږ د باچا جام ورک کړی دی او د هغه خانه سامان وویل هر څوک چې راوړي د هغه لپاره د یو وخ بار مکافات دی دا به زما په غاړه وي قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين دغه ورونو ویل په خدای قسم دی تاسې ښه پوهیږئ چې موږ دغه هېواد ته د فساد کولو لپاره راغلي نه یو او موږ غله نه یو قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين هغوی وویل ښه نو که ستاسې خبره دروغ ثابته شي نو د غله څه سزا ده قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين هغه ویل د هغه سزا د چا له څټې نه چې څه شی راووته هغه د خپله په خپله سزا کې وساتل شي زموږ په نزد خو داسې ظالمانو ته د سزا ورکولو همدا مقررات دي بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم نو یوسف له خپل سکني ورور نه مخکې د هغو د څټو په لټولو پیل وکړ بیا یې د خپل ورور له څټې نه ورک شوی شی په لاس راوړ په دې ډول موږ په خپل تدبیر سره د یوسف ملاتړ وکړ د هغه دا کار نه و چې د باچا په دین یعنی د مصر په پاچاهي قانون کې خپل ورور نیولی وای مګر دا چې الله همدغسې وغواړي زموږ چې چاته خوښه شي د هغه درجې لوړوو او د هر علم خاوند د پاسه یو بل لوی عالم شته قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون دوی ویل که دی غلا وکړي نو هیڅ د حیرانتیا خبره نه ده له دې نه مخکې د ده ورور یوسف هم غلا کړې ده یوسف دا خبره په زړه وزغمله خو حقیقت یې هغوی ته څرګند نه کړ صرف تر شونډو لاندې دومره وویل چې ډېر زیات بد خلک یې تاسې پر ما باندې چې مخامخ کوم تور لګوئ د هغه په حقیقت باندې خدای ډېر ښه پوهیږي قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين هغوی ویل ای د اقتدار واکمنه عزیزه د ده پلار ډېر زیات سپینګیری سړی دی ته د ده په ځای له موږ نه کوم یو ونیسه موږ ته ډېر نیکزړی انسان وینو قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون یوسف ویل خدای ته پناه وروړم بل څوک موږ څنګه نیولی شو که موږ هغه څوک پرېږدو چې موږ له هغه سره مال موندلی دی او بل څوک ونیسو نو موږ به ظالمان یو فلما استيئسوا منه خلقوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف
قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. کله چې هغوی له یوسف نه ناامیده شول نو په یو ګوښه کې په خپلو منځو کې په مشوره لاس پورې کړ. له هغو نه چې کوم یو تر ټولو مشر و هغه وویل ایا تاسې نه پوهېږئ چې ستاسې پلار له تاسې نه د خدای په نوم څه تعهد او ژبنه اخیستې ده او له دې نه مخکې چې تاسې د یوسف په باب کوم زیاتی کړی دی هغه هم تاسې ته معلوم دی. اوس خو به زه له دې ځایه هېڅکله لاړ نه شم تر څو پورې چې زما پلار ما ته اجازه رانه کړي او یا الله زما په باب څه فیصله ونه کړي چې هغه تر ټولو ښه فیصله کوونکی دی. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. تاسې لاړ شئ خپل پلار ته ووایئ چې پلاره ستا زوی غلا کړې ده موږ هغه په غلا نه دی لیدلی څه چې موږ ته معلوم شوي دي همغه بیانوو او د غیبي پیښو مخنیوی خو موږ نشوای کولای. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. ته د خپلو معلوماتو لپاره د هغه کلي له خلکو نه پوښتنه وکړه چې موږ پکې یو له هغه کاروان نه پوښتنه وکړه چې موږ ورسره راغلي یو موږ په خپله وینا کې بیخي ریښتوني یو. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. پلار د دې سرګذشت په باب وویل په اصل کې ستاسې نفس ستاسې لپاره یو بله ستره خبره اسانه پرېښولې ده. ښه ده په دې باندې به هم صبر وکړم او په ښه شان به یې وکړم. دا څه لرې نه ده چې الله هغوی ټول له ما سره یو ځای کړي. هغه په هر څه پوهېږي او د هغه ټول کارونه په حکمت ولاړ دي. تولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. بیا یې له هغو نه مخ واړو او ویې ویل چې هی یوسفه هغه په زړه غمونه زغمل او د سترګو تورې سپین شوي وو. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. زامنو یې وویل د خدای لپاره تو خو تل هم دا یوسف یادوي د دې وار را رسېدلی دی چې د هغه په غم کې خپل ځان ویلې کړي یا خپل ځان هلاک کړي. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هغه وویل زه د خپل خفګان او د خپل غم فریاد له الله نه پرته بل چاته نه کوم او د الله له خوا نه چې څنګه زه خبر یم تاسې نه یاست. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. زما زامنو لاړ شي د یوسف او د هغه د ورور څه پته ولټوي. د الله له رحمت نه امیده مه اوسئ د هغه له رحمت نه کافران ناامیده کیږي. لما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن
إن الله يجزي المتصدقين. کله چې دا خلک مصر ته لاړل د یوسف حضور ته ورغلل نو یې عرض وکړ چې ای واکمن سرداره مونږ او زمونږ کورنۍ په سخت کړاو کې اخته یو او مونږ یو څه ناچیزه غوندې پانګه له ځانه سره راوړې ده ته مونږ ته پوره غله راکړه او خیرات را باندې وکړه الله خیرات کوونکو ته مکافات ورکوي. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. د دې په اورېدو یوسف نور ځنډ ونه کړ. هغه وویل ایا تاسو ته د دې څه معلومات شته چې تاسو له یوسف او د هغه له ورور سره څه کړي وو کله چې تاسو ناپوهان وئ؟ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وغوی ټکانو خوړ وی ویل آیا ته یوسف یې؟ هغه وویل هو زه یوسف یم او دا زما ورور دی. الله پر مونږ باندې احسان وکړ. حقیقت دا دی که څوک له تقوا او صبر نه کار واخلي نو د الله په وړاندې د دغسې نیکو خلکو بدله نه ضایع کیږي. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. هغوی ویل په خدای قسم چې تاسو ته الله پر مونږ باندې فضیلت در بخلی او په رښتیا چې مونږ خطاکاران. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هغه ځواب ورکړ نن پر تاسو کومه پړن نشته. الله دې تاسو ته بخښنه وکړي. هغه تر ټولو زیات رحم کوونکی دی. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. زی زما دغه کمیس در سره یوسئ او زما د پلار په مخ باندې وغوړوئ. د هغه بینایي به بیرته ورکړه شي او خپله ټوله کورنۍ ماته راولئ. لما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. کله چې دغه کاروان له مصر نه روان شو نو د هغو پلار په کنعان کې وویل زه د یوسف خوشبویي محسوسوم نه چې تاسې دا ووایي چې زه په زړښت کې کاواکه یعنې ساده شوی یم. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. د کور خلکو وویل په خدای قسم ته لا تر اوسه پورې په همغه زاړه سودایي توپ کې غورځېدلی. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. نو کله چې زیری راوړونکی راغی هغه د یوسف علیه السلام کمیس د حضرت یعقوب علیه السلام پر مخ باندې وغوړاو او په ناڅاپي ډول د هغه سترګې بیرته بینا شوې. په دې وخت کې هغه وویل ما تاسې ته نه وویلې چې زه د الله د لوري پر هغه څه پوهېږم چې تاسې ورباندې نه پوهېږئ. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. ټول وویل پلاره اوس زموږ د ګناهونو د بخښل کېدو لپاره دعا وکړه په رښتیا چې موږ خطاکاران. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. هغه وویل زه به له خپل رب نه ستاسې لپاره بښنه وغواړم. هغه ډېر بښونکی او رحم کوونکی دی. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين.
نو کله چې دوی یوسف علی السلام ته ورسېدل هغه خپل مور پلار له خپل ځان سره کېنول او خپل ټول کورنۍ ته وویل زی اوس ښار ته لاړ شئ که د الله خوښه وي نو په امن او په بیغمۍ سره به اوسئ. وقروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ښار ته له ننوتلو وروسته هغه خپل مور پلار پاڅول له ځان سره په تخت باندې کېنول او ټول د هغه په وړاندې بې واکه په سجده ټیټ شول. یوسف علیه السلام وویل پلاره دا زما د هغه خوب تعبیر دی چې ما مخکې لیدلی و زما رب هغه حقیقت وګرځاوه. د هغه د خوب پیرزوینه ده چې هغه زه له زندان نه راویستلم او تاسې له بیدیانه دلته راوستلی له ما سره یو ځای کړئ په داسې حال کې چې شیطان زما او زما د ورونو ترمنځه فساد اچولی و. واقعیت دا دی چې زما رب په نالیدلو تدبیرونو سره خپله غوښتنه ترسره کوي. بشکه هغه د علم او حکمت څښتن دی. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ای زما ربه تا ما ته حکومت را کړی او ما ته د خوبونو او د پیښو د تعبیرونو پوهېدل را زده کړي دي. د ځمکې او اسمان هستوونکیه همدا ته زما په دنیا او آخرت کې سرپرست دی. زما خاتمه په اسلام باندې وګرځوه او په پای کې ما له صالحانو سره یو ځای کړه. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ای محمد صلی الله علیه وسلم دغه قصه د غیبو له خبرونو څخه ده چې مونږ تا ته وحی کوو. که نن په هغه وخت کې خو ته موجود نه وي چې د یوسف علیه السلام ورونو په خپلو منځو کې په اتفاق کولو دسیسه جوړه کړې وه. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. خو ته که هر څومره وغواړې له دوی نه زیاتره خلک منونکي یعنی ایمان راوړونکي نه دي. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. په داسې حال کې چې ته په دې خدمت باندې له دوی نه کومه اجوره هم نه غواړې دا خو یو نصیحت دی چې د ټولو نړیوالو لپاره دی. كأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. په ځمکه او اسمانونو کې څومره نښانې چې پر هغو باندې دوی تیریږي او یوه ذره پاملرنه ورته نه کوي. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. زیاتره له دوی نه الله مني خو په دې ډول چې له هغه سره نور شریکوي. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. ایا دوی ډاډه دي چې د خدای د عذاب کومه بلا به دوی وننیسي یا به په بېخبرۍ کې د قیامت ساعت په ناڅاپي ډول ورباندې را نشي؟ هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من
ته دوی ته په ډاګه ووایه زما لاره خو دغه ده، زه د الله لوري ته دعوت کوم، زه په خپله په پوره رڼا کې خپله لاره وینم او زما ملګري هم، او الله پاک دی او له مشرکانو سره زما څه اړیکه نشته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. اے محمد صلی الله علیه وسلم، لتانه مخکې چې مونږ کوم پیغمبران لیږلي هغوی هم ټول انسانان او د همدغو سیمو له اوسیدونکو څخه وو او د همغو لوري ته مونږ وحی. نو آیا دوی په ځمکه کې ګرځي راګرځي نه چې د هغو قومونو عاقبت دوی ته ور په نظر نشي چې له دوی نه مخکې تیر شوي دي؟ په باوري ډول د آخرت کور د هغو کسانو لپاره لا زیات غوره دی چې هغوی د پیغمبرانو د ویناو منلو د تقوا کړن لاره غوره کړه. آیا اوس به هم تاسې نه پوهیږئ؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ان تر دې پورې چې کله پیغمبران د خلکو نه ناامیده شول او خلکو هم دا وانګیرله چې هغو ته دروغ ویل شوي دي، نو په ناڅاپي ډول پیغمبرانو ته زمونږ مرسته ورسېدله. کله چې دغسې وخت راځي نو زمونږ قانون دا دی چې چاته چې زمونږ خوښه شي نجات ورکوو او پر مجرمانو باندې زمونږ د عذاب د راتګ مخه نشي نیول کېدی. قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. د مخکینی خلکو په دغو قصو کې د پوهې لرونکو لپاره عبرت دی. دا څه چې په قرآن کې بیانېږي دا سختګي خبرې نه دي، بلکې کوم کتابونه چې له دې نه مخکې راوړل شوي دي د همغو تصدیق او د هر شي تفصیل دی او د ایمان راوړونکو لپاره هدایت او رحمت.